بسم الله الرحمن الرحیم. ملګرو کوم تصویر چې تاسو ته ښکاري په سکرین باندې، دې هلک نن خپله مور هغه په ډزو باندې ویشت او مړی کړله. تعلق چې کوم دی هغه د دیر سیمې سره دی، د کالج کالونۍ هغه اوسیدونکی دی. داسې چل شوی دی چې کوم د اطلاعاتو مطابق هغه کې ویلی کېږي چې دې هلک ته کومه مور چې ده هغه به ډېر زیاته قارېده. دا به یې ورته ویل چې آیا ته بهر مه وځه، داسې د غلط خلکو سره مه ګرځه. نو دې به ډېر زیات دا هغې به ورته مور به ورته دا په مخه ویل، نو دا ډېر زیات تنګ شو. د هغې وجې نه چې کوم دی دې تمانچه راواخیسته او خپلې مور باندې ډزې وکړې او هغه چې کوم دی قتل کړه. که ستاسو خیال وي ما تاسو سره پرون هم یو ویډیو شیر کړی وه په کوم کې چې تاسو به کتلي هم وو چې یو هلک راولګېدو د پنجاب سیمې سره چې د هغې کوم تعلق و. خپل پلار ته ویل چې ما له آیفون موبایل واله، نو پلار یې ورته ویل چې زه ډېر زیات غریب او ډېر زیات بېوسه یم، زما دونه وس نه کېږي. نو بیا هغه هلک ولګېدو او خپل کوم پلار باندې ډزې وکړې. که ستاسو یاد وي دا کم حالات چې روان دي چې څوک رالګي په پلار باندې ډزې کوي، څوک رالګي په مور باندې ډزې کوي، دا ورځ په ورځ باندې دا کیسونه هغه پسې واقع دي. د دې کوم غټه نتیجه چې دا هغه موبایل ګرځولی شوی دی، کم اطلاعات چې راځي د هغو مطابق چې د موبایل د لاسه د موبایل کومه فتنه چې د دې د لاسه چې کوم دی خلک په دې باندې هغه شروع شو چې څوک په پلار ډزې کوي او څوک په مور ډزې کوي. یعنی چې کوم دی هغه یو بل لکه تاسو د دې په دې ویډیو کې کتې هم شئ ډېر زیات غریبانان دي، د کور نه هغه هم پته لګي ډېر زیات غربت دی. خو دې هلک هغه به هم څه خواهش لرو، څه به یې غوښته د خپل مور پلار نه، نو د هغو به دونه وس نه و. ځکه نن سبا چې کومه مهنګایي د دې نه علاوه زموږ د ملک کوم حالات چې دي په دې کې یو سړی هغه داسې نشي کولی چې یا خپل بچي له داسې ګران موبایل واخلي یا وله بل داسې کوم د هغه خواهش وي هغه پوره کړي. نو دا بچی چې کوم دی تاسو په سکرین کتې هم شئ، پولیسو چې کوم دی اوس ګرفتار کړی هم دی، دا بیا راولګېدو په خپل مور باندې، خپل په جنت باندې هغه ډزې وکړې او مور چې کوم دی هغه د دې فاني دنیا نه لاړه. پولیسو چې کوم دی هغه ګرفتار کړی دی او چې کوم دی هغه په تاڼه کې دی. نو دغه کم معلومات چې کوم د غم خبر چې و هغه هم تاسو سره شریک کو. مخکې در سره هم ویډیو شیر کړئ، انشاءالله بله ویډیو کې ملاویږو. الله حافظ.